It would be a very hard thing to do business like this, I tell you. Just say thank you. I said a lot of times thank you to American people. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. سلامونه جوړ په خیر هیله د خوي په خیر وي یو بل بحث کې تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم نن په یوې بلې سیاسي او مهم موضوع خبرې لرم بحث د امریکا او د اوکراین پر اړیکو دی دوی دواړه د یو بل څنګه چې ستراتیژیک ملګري وو څنګه چې په تیرو 3 کلنه جګړه کې د اوکراین څومره چې امریکا مرسته کړې بل هیڅ هیواد نه ده کړې اما نن دوی دواړه د یو بل په وړاندې ودرېدل د یو بل په وړاندې په نړیوال دریځ پر یو بل توند نیوکې وکړي او حتی ومولیده چې د امریکا او د اوکراین ولسمشرانو یو بل ته څنګه خبرې وکړي People are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. نن په همدې خبرې کوم او بحث له اصلي مسئلې را پیلوم چې اول امریکا ولې د اوکراین لاسنیوی کوي ولې د اوکراین ملاتړ کوي او په تیره د روسیې په وړاندې جګړه کې اوکراین ته له 3 میلیارډ ډالرو ډیر پیسې ورکړي او دغه راځي ورسره پوځي تجهیزاتو مرسته هم کړې اما نن ولې ټرمپ د اوکراین پر وړاندې ودرېد په دې ټولو مسایلو په همدې ویډیو کې بحث لرم هیله ده چې دا ویډیو تر پایه را سره وګورئ دوستانو لومړی دا چې کله ټرمپ د دویم ځل لپاره واک ته ورسېد په یوې نوې روحیه او اقتصادي په نړۍ باندې د اقتصادي تسلط په خاطر د مختلفې ایډیاوې او مختلفې استراتیژۍ د نړۍ لپاره وړاندې کړې په لومړۍ ورځ یې 200 بیلابیل فرمانونه لاسلیک کړل چې په هغې کې د ګرینلینډ موضوع وه په هغې کې د افغانستان په هغې کې له چین سره د اړیکې وې ایران سره اړیکې وې او دغه راز یوه مهم مسله د اوکراین وه ویل چې د اوکراین جګړه به پای ته رسیږي خو دا چې څنګه به پای ته رسیږي نن په همدې خبرې کوو او د هغه د ستراتیژي مهمه موخه هم همدا ده چې دی به په دغه دوره کې د اوکراین جګړه پای ته رسوي کله چې دی واک ته ورسېد د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له ډیر وخت راهیسې په روسیې حاکم دی او د اوکراین په وړاندې یې له 3 کلونو راهیسې جګړه پیل کړې او حتی د اوکراین ځینې سیمې یې نیولې هم دي هغه د ټرمپ په بریالي کېدو خوشحالي څرګنده کړه او واله مخه یې ورته ټلیفون وکړه او هغه ته یې مبارکي وویله او هغه یې یو زړور ولسمشر وباله ځکه چې د هغه په خبره د ټاکنیز کمپاین پر مهال په ټرمپ برید او د هغه توڅیرمه برید له امله چې ټرمپ کومه زړورتیا وښوده د هغه زړورتیا ستاینه وکړه او له همدې امله یې ورته مبارکي وویله له دغه مکالمې ښکاري چې په دې دوره کې ټرمپ او پوتین غواړي چې یو بل سره نږدې اړیکې ولري او که څه هم امریکایي رسنیو په دې وار له مخه ډېر راپورونه ورکړي چې ټرمپ ګواکې روسیې ته تمایل لري د روسیې اوکراین او امریکا ترمنځ دغه اړیکې له همدې مکالمې پیلېږي دا ډول په یوه نوې بڼه کوم چې اوکراین ته یې اوس علني څرګند تصویر ورکړل شو له هغه وروسته ټرمپ په یوه بیانیه کې وویل چې د روسیې او د اوکراین ترمنځ دا کشاله به ډېر زر حل سي او هغه د سولې تړون یادونه وکړه چې دی به ورته هڅه وکړي او اوس د نړۍ په مشرانو کې یوازینی همدا ولسمشر دی چې د روسیې او اوکراین کشاله به حلوي له هغه وروسته چې دوی امریکا او د روسیې ولسمشرانو یو بل سره په ټلیفوني مکالمو کې په دغه مسئلې خبرې وکړې او دواړو وویل چې د سولې تړون ته د ورتګ لپاره اړینه ده چې دوی یو بل سره له نږدې هم وګوري هماغه و چې د امریکا او روسیې د پلاوو لومړۍ لیدنه په سعودي عربستان کې ترسره شوه هلته هم د پټو دروازو ترڅنګ په دې موضوع خبرې وکړې خو د اوکراین ولسمشر دغو لیدنو ته غبرګون وښود او ویل چې دوی هیڅکله حاضر نه دي چې د سولې د تړون په نوم باندې د پټو دروازو تر شا یو داسې ډیل وسي چې په هغې کې د اوکراین ګټه نه وي له همدې امله دوی وویل چې اوکراین په دغه مسئله کې ډیر مهم دی او هر څوک چې د دوی او د روسیې ترمنځ په کشالي خبره کوي نو دوی د قضیې د یو اړخ په توګه ضرور دي چې په قضیه کې ووسی
اما دوی د سعودي عربستان په لیدنو کې شاته شوي وو او نه وو وربلل شوي. کله چې دا لیدنه پای ته ورسېده اوکراین جدي غبرګون وښود او ویل چې د سولې د تړون په نوم به دی حاضر نه دی چې له خپلې خاورې تیر شي، له خپل خلکو له حمایت لاس واخلي. له همدې امله دی ضرور بولي چې هر ډول خبرې کېږي د اوکراین په اړه دوی باید پکې شتون ولري. اصلا راز څه دی چې امریکا غواړي روسیې سره مخامخ د اوکراین پر مسئلې خبرې وکړي. زه غواړم چې د دغه مسئلې عمق راوڅېړم. کیدای شي چې تاسو سره دا مهمه پوښتنه وي چې امریکا ولې ناڅاپي راځي د اوکراین په وړاندې له روسیې سره مخامخ خبرې کوي. د دې راز څه کیدای شي؟ راز یې طبیعي منابع دي. تاسو پوهیږئ چې اوس په نړۍ کې هر څوک چې په طبیعي منابعو تسلط لري هغوی واک لري، هغوی قدرت لري. له همدې امله ټرمپ اوکراین ته د طبیعي منابعو ته د لاسرسي خبره وکړه. څنګه چې د امریکا ولسمشر په خپلو لومړنیو ویناوو کې ویلي و چې امریکا به دا وار هیچا ته بلا عوضه مرستې ورنه کړي. حتی اوکراین ته یې مخامخ وویل چې دوی حاضر دي د مرستو په بدل کې له دوی سره د منرالونو په برخه کې یو تړون ولري، دوی سره د طبیعي منابعو برخه کې یو تړون ولري. هماغه و چې دوی ورسره مذاکرات وکړل او بالاخره راضي یې کړ چې دوی سره به په دې اړه خبرې کوي. دا چې کوم منرالونه په اوکراین کې دي، څوک په تسلط لري، امریکا ولې غواړي چې پر هغې ته لاسرسی پیدا کړي او دا کشاله ولې له دغې موضوع سره تړل کیږي. په همدې بحث لرم، په همدې په وروستیو کې به هم خبرې ولرو. خو له هغې مخکې یادونه ضروري ده چې تېره اونۍ د اوکراین په تړاو ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته 2 مسودې وړاندې شوې چې لومړۍ مسوده د اوکراین پر ملاتړ د اروپایي هیوادونو له اړخه وه، اما هغې ته له 193 رایو یوازې 93 د تایید رایې ورکړل شوې، خو اسرائیل او امریکا هغې ته ممتنع رایه ورکړه. نو هماغه و چې د هغوی دا مسوده رد شوه. یوه بله مسوده چې په همدې ورځ د عمومي اسامبلۍ غونډې ته وړاندې شوه هغه دا وه چې روسیه به سملاسي د اوکراین هغه سیمې چې نیولې دي پرېږدي او په دې کې روسیې ته د یرغلګر فکر هم نه و شوی. دغې مسودې ته هیڅ رایه ورنه کړل شوه. ما مخکې خبره وکړه چې اوکراین ځینې مهمې منابع لري، ځینې مهمې طبیعي منابع لري چې د نړۍ 15% برخه دغلته تشکیلوي. دا منرالونو باندې هم خبره کوو. هغه سیمې چې روسیې نیولې د دونسک او د لوهانسک په نوم باندې ویل کېږي چې په دغو سیمو کې دغه منرالونه ډېره برخه په همدلته شتون لري. له همدې امله ټرمپ له روسیې سره خبرې کوي، غواړي چې دا ستونزه په داسې ډول حل کړي چې هلته د امریکا ګټې هم ښکېلې وي. د راپورونو له مخې په دغو سیمو کې د نایاب کاڼي چې مختلف عنصرونه دي شتون لري. تر ټولو مهمې اسکاندوم، ایټریم، لاناټانیم، سیریم، پرادویم، نویدیم، پروموتیوم، ساماریوم، یوریپیوم، گادولینم، تریبیوم، دیسروپیوم، ایتروبیم او ډیر نور. د اوکراین د حکومت په وینا چې په دغه هیواد کې د 450,000 ټنه لیتیم هم شتون لري چې تر اوسه پورې هیڅ پروسس شوی نه دي او دا لیتیم بیا د اوکراین په کیروفوهاټ سیمه کې دي چیرته چې اوکراین حاکم دی او ویل کېږي چې له دې په ځیرکو موبایلونو، کمپیوټرونو او نورو ټکنالوژیکي وسایلو کې مهمه او کارنده استفاده کیږي. خو دا چې ولې ټرمپ دې مسئلې ته پام شوی، ولې غواړي چې د اوکراین طبیعي منابع ته لاسرسی پیدا کړي او هغه په خپل واک کې راوړي. تر ټولو مهم علت دا کېدای شي چې په تیرو 16 لسیزو کې د طبیعي منابعو پروسس برخه کې د چین ونډه له 80 تر 80 اټکل شوې او دا د چین او امریکا ترمنځ د جیوپولیټیک سیالۍ باعث هم ګرځي. له همدې امله دوی غواړي چې په سیمه کې د هر ډول امکاناتو په استفادې سره دغو منابعو ته لاسرسی پیدا کړي او اوکراین پرې نږدي چې په خودسرانه ډول عمل وکړي او اوکراین پرې نږدي چې په خودسرانه ډول عمل وکړي او یا چا سره جوړجاړی وکړي. له همدې امله امریکا دا وار د سولې تړون په نوم چې د اوکراین او د روسیې لپاره به وي مسأله راپورته کړې او غواړي چې ورسره خبرې وکړي. بالاخره په دې موضوع دوی له اوکراین ولسمشر زیلنسکي سره هم خبرې وکړې. د همدې ټولو مسایلو لپاره ټاکل شوی وه چې اوکراین او امریکا به 13 جمعې په ورځ د منرالونو په برخه کې به یو تړون امضا کوي، کوم چې په ناندریو واوښت. د اوکراین ولسمشر په هغه بحث کې چې د امریکایي رسنیو په وړاندې علني رامنځته شوی و وویل چې دی د دغه تړون په بدل کې تضمین غواړي، امنیتي تضمین، داسې تضمین چې د اوکراین خلکو ته پکې ګټه وي، اوکراین خوندیتوب باعث وګرځي. اما د تضمین سره د خبرو ټرمپ ډېر جدي غبرګون وښود او هغه ته وویل چې تاسو هیڅ بل کار نه لرئ. دی یې په درېمې جګړې لپاره په لابي کولو تورن کړ او ویل چې یو ډیکټاټور دی. دغه راز د هغه په لباس هم خبرې وشوې. د هغه مرستیال ورته وویل چې
د په دغه بحث کې تر اوسه له امریکا له مرستو او د هغه له سمبالولو سره هیڅ مننه نه ده کړې. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. You're او وته ټرمپ اوکراین ولسمشر ته وویل چې له امریکا پرته به دوی 2 ورځې هم مقاومت ونه شي کولی. هما زلنسکي په ډیر جرأت او میړانه سره وویل چې دا خبره پوتین هم کوله. هما ثابته کړه چې د 3 کلونو په اوږدو کې د اوکراین خلکو او حکومت څومره د روسیې په وړاندې مقاومت کړی. دغه اندریز بحث د اروپایي اتحادیې د مشرانو ته د اندېښنې وړ وګرځېد. هماغه چې د 18 اروپایي مشرانو یوه سرمسیزه غونډه یې راوبلله او اعلان یې وکړ چې دوی به له اوکراین ملاتړ کوي او هماغه و چې انګلستان د اوکراین سره د لسګونو میلیارډونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. کله چې دا بحث تر اروپایي ټولنې راغی نو هماغه و چې تازه امریکا تصمیم ونیو چې پر اوکراین به تر هغه پورې تر څو چې د سولې تړون ته نه وي راضي شوی لنډمهاله د مرستو د پوځي تجهیزاتو او نورې مرستې ځنډوي او دا اعلان تر اوس ترسره شوی دی. دوی ویلي چې هر کله چې اوکراین دې ته غاړه کېږدي نو د سپینې ماڼۍ ور یې په مخ خلاص دی او دوی حاضر دي چې مرستې ته ور ودانګي. نو وبلیدل شي چې د روسیې اوکراین او امریکا ترمنځ دا کشاله به چیرته ځي، څنګه به ځي او څنګه به حلیږي. I want to go and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men